سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ ملګرو زه یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره راغلی یم په دې ویډیو کې ښایم چې موږ تاسې څنګه کولی شو خپل د FG کوین اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کړو خو ملګرو دا کار هیڅ وخت مه کوئ که تاسو چیرې په خپل اکاونټ کې سرمایه ګزاري کړې وي یا مو په پري ماینینګ کې کار کړی وي یا مو ټیم جوړ کړی همدغه ټول شیان له منځه ځي بیا هیڅوک نشي کولی چې همدغه اکاونټ تاسو ته راوګرځوي که چیرې تاسو سره داسې اکاونټ وي چې هغه ته هیڅ ضرورت نه لرئ ټیم مو هم نه وي پکې جوړ کړی سرمایه ګزاري مو هم نه وي پکې کړی او په پري ماینینګ کې مو هم کار نه وي کړی نو کولی شئ هغه اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کړئ نو ملګرو همدغه ویډیو کې مکمله طریقه ده چې څنګه کولی شو خپل اکاونټ ډیلیټ کړو همدغه ویډیو تر پای پورې درسره وګورئ که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی ستاسو پورې در ورسیږي ملګرو نور وخت نه نیسو ورځو د ویډیو په لور سلامونه ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ ملګرو په دغه ویډیو کې ښایم چې موږ تاسې څنګه کولی شو خپل د FG کوین اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کړو خو دا کار هیڅ وخت مه کوئ ملګرو که چیرې تاسو په خپل اکاونټ کې سرمایه ګزاري کړې وي یا مو ټیم جوړ کړی وي یا مو په پري ماینینګ کې کار کړی وي همدغه ټول شیان د تل لپاره بیا حذفېږي بیا هیڅوک نشي کولی چې دغه ستاسو اکاونټ راوګرځوي که چیرې له تاسو سره داسې اکاونټ وي چې هغه ته هیڅ ضرورت نه لرئ نو په هغه کې هم سرمایه ګزاري نه وي کړی په هغه اکاونټ کې په هغه اکاونټ کې ملګري نه وي راوستلي په هغه اکاونټ کې پري ماینینګ کې کار نه وي کړی هغه کولی شئ د تل لپاره حذف کړئ دغه زما اکاونټ دی په دې کې نه ما سرمایه ګزاري کړې ده او نه ما کوم ملګری راوستلی یعنې ټیم مې هم نه دی پکې جوړ کړی او نه مې په پري ماینینګ کې کار کړی نو زه دغه اکاونټ د تل لپاره ډیلیټوم که له تاسو سره هم داسې اکاونټ وي ملګرو چې تاسو ضرورت نه ورته لرئ ملګري هم نه وي ورته راوستل په پري ماینینګ کې کار نه وي کړی نو کولی شئ هغه اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کړئ نو ملګرو زه دا اکاونټ ډیلیټوم نو را به شئ ملګرو په دغه پروفایل باندې به کلیک کړئ کله مو چې په پروفایل باندې کلیک وکړ نو دلته ډېرې برخې راړوي همدغه برخه باندې بیا تاسو کلیک وکړئ ډیلیټ اکاونټ کله مو ملګرو چې په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړ دلته موږ ته بیا یوه بله صفحه راخلاصه کړي دلته ملګرو لیکلي هم دي وایي که چیرې تاسو خپل اکاونټ ډیلیټ کړ نو بیا تاسو کولی شئ په 2 ساعتو کې بیرته راوګرځوئ او که 2 ساعته درنه تېر شو بیا دغه اکاونټ تاسو نشئ راګرځولی د تل لپاره حذفېږي نو تاسو ملګرو که په خطا کې ستاسو اکاونټ ډیلیټ شو نو بیا تاسو کولی شئ په 2 ساعتو کې بیرته همدغه اکاونټ راوګرځوئ تاسو به سپورټ یعنې منیجر ته د FG کوین منیجر ته میسج وکړئ هغه بیا درته راګرځوي ښه ملګرو اوس دلته یوه خانه ده همدغه خانه وای په دې خانه کې تاسو خپل جیمیل واچوئ هغه جیمیل واچوئ چې ستاسو اکاونټ پې جوړوي نو هغه جیمیل به پکې اچوئ نو کله چې جیمیل واچوئ بیا زموږ جیمیل ته کوډ راځي کوډ به هم پکې اچوئ بیا زموږ اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کېږي نو زه ملګرو همدغه اکاونټ چې مې په کوم جیمیل باندې جوړ دی هغه جیمیل را کاپي کوم او دلې به پکې واچوم ښه ملګرو راځو ملګرو په پلی سټور باندې کلیک کوو دلته ملګرو پروفایل باندې کلیک کوو دلته په حساب ګوګل باندې کلیک کوو ملګرو دلته اطلاعات شخصي باندې کلیک کوو او دلته په جیمیل باندې کلیک کوو لږ ورته انتظار وکړو همدغه جیمیل کاپي کوو ښه دا جیمیل ما کاپي کړو ملګرو ښه ملګرو زه به دغه جیمیل همدغه خانه کې واچوم دا دی ملګرو ما خپل جیمیل همدغه خانه کې واچوم هغه جیمیل مې واچاوه چې په کوم جیمیل مې زما اکاونټ جوړوي تاسو به هم هغه جیمیل اچوئ نو ملګرو بیا به راشئ په دغه ویریفای باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ ملګرو موږ ته بیا دغه رقم صفحه خلاصېږي دلته دوه خانې دي دغه لومړۍ خانه چې ده دلته د جیمیل کوډ پکې اچوو زموږ جیمیل ته به یو کوډ راستول شوی وي هغه کوډ به راخلو دلته به پکې اچوم دغه خانه کې ښه ملګرو او دغه دوهمه خانه چې ده ملګرو په دې کې به یو دلیل لیکو چې موږ خپل اکاونټ د څه لپاره حذفوو ښه ملګرو نو راځو ملګرو لومړی دغه کوو همدغه جیمیل کوم کوډ چې زموږ جیمیل ته راستول شوی هغه کوډ به را کاپي کړو ښه ملګرو ته دې کوډ راستول شوی ده ډیلیټ اکاونټ همدغه باندې به کلیک وکړو ملګرو همدغه کوډ دی دغه کوډ دی ملګرو دا زه کاپي کوم ښه ملګرو رابسو خپل اکاونټ ته همدغه خانه کې ملګرو خپل دغه کوډ اچوم ښه کله چې کوډ واچوم ملګرو بیا همدغه خانه کې یو دلیل لیکو ملګرو دلیل که په پښتو وي که په فارسي وي که په انګلیسي وي هېڅ مشکل نشته که دلیل ولیکئ زه داسې لیکم ملګرو چې زه نور نه غواړم په FG کوین په سیستم کې کار وکړم نو همدغه دلیل کافي دی که تاسو هر کوم دلیل اچوئ هغه ستاسو کار دی نه زه دلته لیکم زه نور نه غواړم د وکړم کوم او ما خپل درې برابره لاسته راوړي دي ښه زه نور نه غواړم د FG کوین په سیستم کې کار وکړم ما خپل درې برابره لاسته راوړي دي ملګرو ما دغه دلیل ورته ولیکل نو تاسو هم دغسې یو دلیل ورته ولیکئ زه نور نه غواړم د FG کوین په سیستم کې کار وکړم ما خپل درې برابره لاسته راوړي دي همدغسې یو دلیل ورته ولیکئ نو بیا به راشئ ملګرو په ویریفای باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړم ملګرو زموږ اکاونټ به حذف شي دلته لیکلي اکاونټ ډیلیټ اکاونټ ډیلیټ ملګرو
ښه ملګرو دا زموږ اکاونټ ډیلیټ شو. بیا موږ کولی شو همدغه اکاونټ د 2 ساعته وخت لرو چې بېرته یې راوګرځوو. نو زه همدغه اکاونټ ته هېڅ ضرورت نه لرم. کوم ضرورت نه لرم او نه غواړم چې دغه اکاونټ بېرته راوګرځوم. همدغسې دې حذف سي. نو ملګرو کله تاسو سره داسې اکاونټ وي چې تاسو ضرورت نه ورته لرئ، سرمایه‌ګزاري مې نه وي پکې کړی، ټیم مې نه وو پکې جوړ کړی، په پرې معنی کې مې کار نه وو کړی، یو ویلا اکاونټ یې درسره بیا تاسو کولای شئ خپل اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کړئ. ښه ملګرو او هغه اکاونټ په 2 ساعتو کې حذفېږي. بیا تاسو 2 ساعته وخت لرئ چې هغه اکاونټ بېرته راوګرځوئ. که 2 ساعتونه 2 ساعتو څخه زیات نه واوښته بیا نشئ کولای چې هغه اکاونټ راوګرځوئ. هغه اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کېږي. نو ملګرو همدغه طریقه وه چې خپل اکاونټ ډیلیټ کړو. همدغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولای شئ د بیټکوین اکاونټ د تل لپاره ډیلیټ کړئ. نو ملګرو فعلًا ښه وخت درته غواړو. د الله په امان ښه وختونه ولرئ.